یو ډېر د یری حدیث دی چې موږ تاسو په هغې کې کله سوچ وکړو، ډېر قیمتي حدیث دی. عبدالله ابن عمر ته فرمایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرینو ته خطاب وکړو او وی فرمایل یا معاشر المهاجرین، ای د مهاجرینو ټوليه، خصال خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدرکهن. نبی اسلام ای د مهاجرینو ټوليه، یو 15 کارونه دي، یو 15 خویونه دي، یو 15 خصلتونه دي، کله چې هغه به تاسو کې پیدا شي او زه د الله نه پناه غواړم چې هغه به تاسو کې پیدا شي. یو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون ولو جاعوا التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. په کوم قوم کې چې نبی علیه السلام بېحیاګري ښکاره شي او بېحیاګري شروع شي، تر دې چې ښکارې خلک شروع کړي، نو په دې قوم باندې به الله پاک وباګانې مسلط کړي، وباګانې به الله پاک په دې قوم باندې راولي، داسې مرضونه به الله په دې قوم باندې راولي چې هغه مرضونه به د دې مشرانو نه پېژندله. د څه د وجې نه د بېحیاګرۍ د وجې نه، لکه اوس چې دا کرونا بیماري راغلې ده، دا ایډز بیماري ده، دا کینسر بیماري ده، دا فلانۍ بیماري ده، دا فلانۍ دا د دې بېحیاګرۍ د وجې نه. دویم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدة المؤونة وجور السلطان. کم قوم چې په ناب تول کې کمې شروع کړي، ناب تول کې، نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې په دې قوم باندې به الله پاک قحطونه راولي، ګرانۍ به پې الله راولي او سخت سخت مشقتونه به پې الله راولي، غټ غټ درانه درانه کارونه به دا خلق کوي دا قوم. او وجور سلطان، الله به پې د بادشاهانو ظلم به دی باندې مسلط کړي، بادشاهان به پې ظلمونه کوي. څه د وجې نه؟ د ناب تول د کمي د وجې نه. او د ناب تول کمۍ یوازې دې ته نه و چې یو سړی مثلا په کنډه کې کمې کوي، په ترازو کې کمې کوي، دغه هم کمې دی. خو که یو سړی ښه شی بېکاره شی دی، یو ښه شي په ریټ باندې ورکوي، دام په ترازو کې کمې دی، په ناب تول کې کمې دی. یو سړی په بېکاره شي باندې د ښه شي لیبل لګولی دی، دام په ناب تول کې کمې دی. یو سړی خریدار له د ښه شي واده ورسه وکړي چې ښه شی به له در کوم او بیا وله بېکاره شی ورکړي، دام په ناب تول کې کمې دی، دام غدر او دوکه ده. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ولم یمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء لولا البهائم لم یمطروا. نبی علیه السلام کوم قوم چې زکات د خپلو مالونو نه ادا کوي، زکات نه ورکوي، نو په دې قوم باندې به الله پاک بارانونه بند کړي. او که دا زناور او حیوانات نه وی نو نبی علیه السلام په دې بله سره باران نه وی شوی. او دا کوم باران چې الله کوي نو دا به د دې حیواناتو او د دې زنده سرو د وجې نه الله کوي. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عز وجل عليهم عدوهم من غيرهم فاخذوا ما كان في ايديهم. کم قوم چې پناه د الله وعدې ماتوي او د الله د رسول وعدې ماتوي، نو الله پاک به په دوی باندې د بار دشمنان مسلط کړي. د الله وعدې څه شي دي او د الله د پیغمبر وعدې، د الله حکمونه نه منل، د الله د پیغمبر په طریقو باندې خفي ایښودل، د الله د نبي سنت ماتول، دا کارونه چې په کوم قوم کې شروع شي نبی علیه السلام وایي په دوی باندې به الله پاک د بار دشمنان مسلط کړي چې هغه به د دوی په لاسونو کې څه دي، هغه به دوی والي دا دشمنان. لکه اوس موږ او تاسو یې پلانې ملک راغلی دی او پلانې ملک راغلی دی، موږ باندې ظلم کېږي او په موږ باندې زیاتې کېږي، دا د دې وجې نه چې د الله حکمونه موږ مات کړي دي او د الله د پیغمبر هغه طریقې موږ ماتې کړي دي. او پنځم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې وما لم تحکم ائمتهم بکتاب الله عز وجل ويتخير فيما انزل الله الا جعل الله بأسهم بینهم. کم حاکمان چې د الله په کتاب فیصلې نه کوي، د الله په قرآن باندې فیصله نه کوي، نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې الله پاک به د دوی په منځ کې جنګونه مسلط کړي، خپل منځ کې به الله پاک وجنګوي. اوس موږ او تاسو دا ټول خلیجي ملکونو کې خپل منځ کې مسلمانان د یو بل سره اړم شوي دي، مسلمانان د یو بل سره عداوتونه دي، دشمنۍ دي، حسدونه دي، کینې دي. دا یمن ته وګوره، دا مثلا لیبیا ته وګوره، دا عراق ته وګوره، دا شام ته وګوره، خپل مسلمانان په خپلو کې لاندې وتي دي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث مصداق دی. موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو چې یاره د دې 15 ګناهونو د وجې نه، د 15 جرمونو د وجې نه الله پاک موږ باندې دا 15 قسمه عذابونه راولي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی. موږ او تاسو له پکار ده چې کلکه توبه وباسو که دا ګناهونه او دا غلطۍ په چا کې پکې چې د دې نه موږ کلکه توبه وباسو، الله ته وژاړو چې الله بس دا کوم مې کلي دي د دې نه ما توبه ده، او آینده کې به بیا دا جرمونه نه کوم. د دې لپاره چې الله پاک زموږ نه دا کرونا بیماري، دا وباګانې، دا لوږې، دا قحطونه، دا ګرانۍ، دا ټول الله پاک زموږ او ستاسو